دلته تاسو ته درښکاره کوو انځر چې څنګه شکول کیږي، څنګه پیل کیږي، لاړونه ځینې جوړیږي او مسافري وي دا خفه نه یا خفه په دې یم چې مرګی وټې وینا ګودا کوم څه وسنډله پخې دانې ګد را شوی کېږي 300 350 دانې ورلویږي او په څنډلو کې خو راوش کېږي یا راولویږي خو دوی یې وړي نه، دلته داسې پر د پل ورته کښېږدي. در 2000 افغانۍ پورې ټیټ خرڅېدی. سږ کال په 2000 افغانۍ هغه ښه نرخ دی. اگر د شریکانو د استادۍ پیدا چې سپله نو د استاد دغه خو موږ هم پیاله خو د استاد د پیدا سوچ دی هغه زر نو کې وساده هغه شو. سلامونه د قدر وړ لیدونکو تولا زر یم تاسو ما وینئ د زرچنار یوټیوب چینل له طرف څخه. نن نو راغلي لیدونکو د کندهار یو لرې پرتې سیمې ته یعنې د شاولي کوټ ولسوالۍ تقریبا پای دی. تر ویان هم راتېر سولو باران او پسې کښته سو خامې ته نو دا روان لا روان بیخي کیسه وه. سهار وختي راوتلي وو، اوس دا دي تقریبا 9 بجې دي. دلته راغلي یو د چیش دپاره دلته تاسو ته درښکاره کوو انځر چې څنګه شکول کیږي، څنګه پیل کیږي، لاړونه ځینې جوړیږي او بیا د دې ځای څخه چیرې انتقالیږي، د هغه ځای څخه چیرې ځي، یعنې د انځورو مکمل پروسس او هغه طریقه یا د کار چې کوم ترتیب دی ټول سره شریک کوو. را سره اوس یې لومړی ځو باغو ته او د هغه ځای څخه بیا ځو میدان ته چیرې چې انځر پیل کیږي او لاړونه ځینې جوړیږي. لیدونکو رالو د باغ مابین سل ته ځای کښېنستلو. موږ تاسو خو نو بس په باغ کې ګرځې بره کې اوبه لګولې کې یو شی شکوي کې کریټو دغه جالو ته اچي ګرد ته موږ تاسو خو نو باغوانان وایو، خو دلته بیا د هر یوه وظیفه او د هر یوه نوم جلا دی. وعلیکم السلام. راځه تکړه تازه څه حال ښه یې؟ نو دا د یو کس خو مې څنګ ته راغلی زه اوس داسې پوښتنه وکړم چې اول دې نوم راته ووایه ملګری. نوم یې جلال زید. نوم دې جلال زید دی؟ ماشاءالله دا تخلص دی. نو لیدونکو یو باغوان مې دا دی څنګ ته ناست دی جلال زی. جلال زی وروره دا اول راته ووایه د کوم ځای مسافر یې که دې کور دلې دی؟ یا مسافر یم هزارجوت ولسوالۍ څخه کور دی. ښه د روزګان سره راغلی؟ هزارجوت ولسوالۍ څخه. هزارجوت په چا پرې اړه؟ هلمند. هزارجوت. نو په هلمند کې به انځر نه وي؟ یالته انځر نشته. نو بیا ته څنګه د انځورو کاسب یې چې؟ نو خو بس دلې بس باغوانانو سره راغلی یم، باغوانان یې کسب زده کوي. بس دلته د دې ځای د استس کار وظیفه و دغه څو میاشتې؟ بس 40 ورځې 15 تر 2 میاشتو پورې مکمل سیزن دغه؟ 2 میاشتې وخت نیسي. او دغه اوس په د کریټو کې چې دغه ایږدي سیب یا انار یا دا شان ایږدي د دغو خلکو معاش تر دغه والا ډېر یې د شکولو والا. دلته هم دغسې دي؟ که هغه معاش هم لري زیات. دغه پیلو کار یې ستا دی که د شکولو؟ یا د شکولو کار یې معاش دی. د شکولو څو معاش یې؟ کلدار ونه وایه 9,000 افغانۍ. هم داسې دستي یې کالکولیټر ورته دغه کوي. دغه دی دلته د څو وخت در څه وخته پرې کار کوئ؟ سهار وختي ساعت لمانځه نه کو راسو باغ ته بیا د ټکویه ټکویه وک ماشول دانه په دانه شکېږي یا اوس بیا تاکانې بیا دانه په دانه شکوي سر لخوا او د ماشین لخوا بیا ټکوه. تاکانې څه رقم یې او بل تاکانې معنا کوچني نالانې ښه وک هغه شکو په لاس باندې او د ماپچین باندې بیا دا غټې درخت او دې ته خو نه سړی ورختلی سي او نه لاس ورسي؟ نه لاس ورسي. بس موږ ټکو بیا 15 کالج بیا میده ټولوو سره. په چیش کې وړئ در میدانه پرې؟ په ګاډۍ کې وړو. ښه هغه د یو ګاډۍ ولاړه ده. نو ګاډۍ کې چې هلته یوړل سي بیا پیل کېږي؟ بیا موږ اوس بیا هلته باغوانان بیا هغه وار کې په دغه باندې په میدان باندې وار کې چې بیا سبا بیا راخو بیا لکلې راغله کلې پرې کوو. ښه نو بیا ټکې کوو بیا بل ورځ بیا پیي.
دغه د نن هغې چې اوس وشکوي داسې دا دا بیا سبا بیا د معنا دې ته بیا یوه ورځ انتظار د کېږي انتظار کوي ساپونو سمول دا بیا نن پیږي ټیک ټیک څو کسه اخته یاست د شکولو ده د شکو 3 کسان او هلته پیږي څو کسان 4 کسان 3 کسان ښه نو اوس په ولاړ سو وبګورو چې تاسې شکوي یې څه رقم او ټکوي یې څه رقم دا به وګورو ابا ورپسې ورسو میدان ته جلال زه دا داسې معلومیږي لکه د شکولو هغې چې ټکولو دا نه دي هو دا بس په لاس باندې شکو دا ټکول نه دي ټکول بیا خو ته بل باغ دی درختې کوچنی دي هو هغه درختې غټې دي هغه بس په سن باندې هغه به مره لیدونکو ته ښکاره کړو ښه جلال زی ماما ټول په ګاډۍ کې وړو اوس ډبه په لاس کې هو دا ډبه مې په لاس کې اوس دا راښکوم میده داسې داسې مې داسې راوښکولې دا ډبې ته ورچو چې دا ډبه ډکه شو بیا هلته به ګاډۍ ولاړ بیا ګاډۍ ترلو بیا میدان ته ګاډۍ ډک اسفالت هو بیا ګاډۍ ته دا نو تقریبا څو رقمه راځي په دا لاړو کې یو خو هغه بیخي غټ غټ او دا اوس چې تش کې دا ما په فکر کې شنی دي دا کوچنی نه لاندې ورسېد معنا تازه دغه راوړی بار راوړی دی نه هلته بیا غټې درخت شته هغه بیا معنا په ټکو یې په لغته یې ولو او داسې د بیا نه لاندې ښه دوست معنا ښه ګل نیوی لکه موږ ته کوم نیش به وو او به غټ غټ کوکلې بیا ورسته 3 رقمه اخلي دا کم 3 رقمه ګل راوړي ښه 3 رقمه لاړو ځین جوړیږي وو که 3 څو 15 سوه دا ټکول کیږي دا یوه درخته 15 واره شکول کیږي ښه دا څو ورځې بعد بیرته بیا دا بس دا ته بس 3 ورځې بیا دغه چې ته مزه راځو داسې 3 مخه مې کړي دي زسال خو هم 3 مخه دي د ماشوم خو هم 3 مخه دي اوس دغه چې اوس ته ورته ولاړې د دې دا اول وارې دي کې دغه دوم وارې کې 3 وارې سمې شکو 3 وارې دي لس 15 ورځې د مخه مشکولې دا اول وارې افرین یا دا اصل په لو معنا اصل په لو وخت نسی لا ولا سره معنا اوس مې ګور دا ټکولې 15 تر پاپ 15 ورځې بیا کې وس بیا د سره راشو بیا له سره شروع دا رقم کیس ښه نو شکوای هم بانډار کو دغه اوس دغه نشکې موږ په حساب خو دغه دي پاخه دي دا دا رقم پاخه لکه دا سجلوالو بیا سپینوالو پیدا کړي دا وچ ولا سپیزلي دانیس نه دا وس پاخه د ګور وس هغه شنه بیا نه راوړي شنه څو شو نه راوړي او دا کوم ګور دا وس پاخه د ګور خپل راځل کی و دا میدان ته وسه وارک بساتی دې دغه نور وچ نو جلال زه غواړم چې ته زمزمه راته وکې ښه او زه دا دی بلا کومک سره کوم په پوس ولم چې چیش باید وشکو چیش ونه شکو دا سیدی دا رقم او دا سیدی ها سیدی بلا لاړونم د سره پیه مله خیر سره دا نه دی پوخ نو جلال زه مال زمزمه راته کې او دا نو درته وکم هغه ارشاد یک مسافر وی تا خپنه یا غپا په دې یم چې مرګي وټه وینا وا یا یې وای ته درې نه لري سترګې دې مړې وی راوړولې وا دا مړ کاتې په زړه کې لارې جوړوي نه وا دا مړ کاتې په زړه کې لارې ومن دې څوي وکړه له خدای نو دا نور ګلان سول زغټي ای ورجدم بابا جلال زه زه در پیدا وم ته وای او که ته پیدا ودان لمن نیز مش دا چرته درخت کړي دا غلط نکل درکې چې دا ما ورکل په خوا به کله وي کله راغلی نو وستې راځي په غم لړلې او جوابونه وستې راځي په غم لړلې جانانه ته خدا سي نه وې د چا خبرې دي ضرور وي منلې دي نه د چا خبرې دي ضرور وي دا به نو مجار وار جلال زی ته وایي چې کونی څه بیا ووایي د رنجو ورکا د تورو سترګو سوداګر وي راغلی یما د تورو سترګو سوداګر وي ډېر ښه څنګه سو ځوانه اوس یې سره وایه اوس خو دې څه اوس یې دوه نه وایه شرم والا ستر مات سو اوس یې دوه نه وایه ډېر ښه ډېر څنګه سو ځوانه اوس یې سره وایه اوس خو دې څه اوس یې دوه نه وایه شرم والا ستر مات سو
په خدای که مې بیا زده که کې دې پولې وي له پولې جوړ که نو وابه ما په بزګر کسې انځر وي پروا کرمه ما په بزګر کسې انځر وي ډېر ښه ډېر سمه درځو کې مین وسې اها د مازدیګر رنګن لمر وای جوړ کړي دینه د مازدیګر رنګن لمر وای ډېر ښه ډېر ښه تا ول د سام نه یم لاندې خوله دې وچ لیدونکو دغه چې اوس تاسې ولیدلې چې جلالزي و قاسم جان انځر شکوله دا کوچني درختې دي یعنې دغه یو اول حاصل دی تقریبا نو دا په لاس شکول کېږي ځکه دا تر وس لاندې لاس ورسېږي هر ځای ته دې طرف ته بیا بل باغ دی یا د دغه باغ بله حصه ده هغه غټې درختې دي نو د انځرو درختې داسې چې نه څوک ورختلی سي او نه هغه لوړو شاخو ته لاس رسېږي نو دې څنډې لکه توت چې موږ را څنډو توت خو لا خیر د لوړې څه څنډل کېږي دا نو نه پوهېږم څنګه څنډي اوس بیا وګورو قاسم جانه کومه درخته څنډۍ درځي پای خو ولا و دا اوس هغه صاحبانو پر ما ته ټول معنی هلته غټ تاکان یا غټ درخت بیا دغه چې معنی موږ اوس په څنډو دا بیا موږ تراس موږ څنډو بیا تراس اوس خو موږ په لاش کولې دا بیا دا کم کوه ګور اوهو داس مسولې بس دا مخه بس ماشین بیا معنی یو 15 شپه پولې د سر په پول دا بیا دا کم وسنډو بیا داس مې د مې در ټول کو اوهو ګور دا کم څه وسنډل او په خې دا نه ګدرا شوی کی را شوی بیا مو داس مختزو بیا دا درخت مخلاص کړی بیا د مېده لا شاپ سټولو په گاډي کې چې د لندې دنه کوم ما تاسو ما د لندې دانی هغه پلو په ځای باندې چې بل پیره لپاره ته وځي دا د گاډي کې وبم کې سی و سره گاډي خراب اره مشکل جوړي و دا نو سره خرابوي بس دا بس ولود بس دا کار دي دنځو بس بیا راټول کوم دا میدان ته وسو بیا لکه کوو بیا وځي بل بیا شوی دغه لکې ځین پرې کېږي دا اره وسه جلا جلا و دا لکه والا د غرمه د خاص اوس د باغ څه شوس بل لکه کوو دا لکه نه دي دا غچانه سي بس دا لکه مېده پرې کوو بیا دا پرېس ګوره بیا سلج لمر بیا دا کوم ټکی کوو داس دا کوم ټکی کوو دا خو اسمه ناس لندې د خشک شل نه شني دا بیا دا کوم دا کلو باندې ترځلج بلی پیدا پادې کلمه وچ کې معنا المر سره وک دا معنا دا بیا د څه وش رقمین دا شړ شړ ټول و دا بیا ټول کو دا شنه د نیبه سره واخ په دا کلی داس تکشیر دا دانه مجدي و دا شین ګور شدي ګرځي کړي دا سره دا چې بیا بل ور څنډي دا مو سره ټولوي ګورستی بیا وسن بیا دغه وچی سره فزلسی بیا دام سره واخ صحیح لیدونکو دا هغه انځر دي چې په څنډلو کې خو راوش کېږي یا راولویږي خو دوی وړي نه دلته داسې پر د پل ورته کښېږدي چې بل وار دا نور راڅنډي دوی څه خاشه وچ سوي نو بیا دوی ورسره پورته کوي ورسره وړي دني ګودا کنده لکې دوه ته وای نه دا لکې ځینې شکي دا لکې بغشي باندې نشکو تناس ګرد ورځ غرمیا خو بیا ته ماشینه پیدا کوي بیا څنګه اوس بیا ورځ مرته وار کړی وچ سي چې وچ بیا راواخو بیا دا کم ټکی کوي اول لکې ځینې شکوي کې اول مرته لکې نیوشکو ښه مرته وار کړی وچ بیا لکې نیوشکو لکې ورسته معناس لکې نیوشکو بیا مرته وار سات مرته وار په یو بجې باندې په 12 بجې بیا راواخو ستلو ته وراچو بیا بیا داس کم ټکی کو دا کم ټکی کول بیا ستلو ته واچو ستلو څنګه کول کو باندې بند کو ماره پټ ځای کې د سمانه ستربه سونه غړی ټول شپه مازګر شپه واچو ماشام ټکی کو اته سم ماشام ټکی کو بس بیرته په ستلو کې واچ خلیب سي بند کو اته معنا پتا کې شي پتا دې سات معنا تپ کړي نه داسې خلای کړي بس سات بیا واغه ته ناسي بغانه ته ناسي بس اته پی دا ټکی ته نو ماشام ټکی کړي سات دا چې نه چې داسې دغه کې یا نه چې بیا خلوي کې پستې جوړاله ورکه دا خلاص لږ بو پښې لوچ بیا نه پرې کې دا سر څټنګ دی غټي سره ټکی وجدي سره اوس ګودا کوښنه ده چې کې وچ دا سرټینګ کې د مبن زوبې وچ بیا دغه غټ دغه نورم غټي سره نو لیدونکو داسې نازونه راسه کېږي 15 ګامه واخلو بیا راس بوسه وچ شو بیا ولاړ شو بیا دغه کیسه جالبه دا ده چې موږ ته خو ډېر لرې معلومېږي دا ځای چې دلته وروره یخی موجود دی
او هم چیرې ویښی وای دا بازار څه مې راوړی بازار نو دونه لرې دی اوس پې موږ د دې خوا لار د ښکاره کړو. ګرانو لیدونکو زما هم سلامونه ومنئ زه هم ورسره یم د عطاالله یوازې نه دی زه هم ورسره یم باغ مو راسره ولیدی هلته چې کسان اخته وه عطاالله تاسې ته وویل چې موږ ټولو ته باغوانان وایو او اوس دلته رالو چې دغو خلکو ته په کوم نامه وایو او هغو ته په کوم نامه وایو اوس به د دغه ځوان څه پوښتنه وکړو ځوان اول خپل نوم راته ووایه قدرتالله خانه ته دا راته ووایه هلته چې اخته وه معنا جلالزي دی په باغ کې چې جلالزي دی اخته وه شاسې زمزمې چې وکړې د هغو ته تاسو په کوم نه موږ ګورو ته باغوانان وایي هغو ته تاسو چې شوایاست موږ هغو ته په چغوکیان باندې وایي چغوکیان په باغو کې چې کار کوي هغه ته په چغوکي وایي او دا ستنې چې په لاس کې د انځر چپي دا باغوانان دي دا څنګه بله کم کار نه دی په باغ کې هغه دي او باغوانان نومان ستاسې دي بله اصلي کار خو دغه دی نو یا اصلي و دغه کار نه ده نوم ته په کتو نه او پاته سو په دغه یوه لاړ کې څونه په کیلو راځي په من راځي څونه پیول کېږي دانې داسې 300 350 دانې ورلویږي او په تاله باندې په تاله باندې بس من شاوخوا 3 چریکه دا شان هر یو راځي ښه او دغه ستنې چې دي دغه لرګیان چې دا تیره تیره داسې دي لکه هغه د شکاڼه بڼوکې تیرې غشې نو دا د چیش دي د چیش درختې د کمې درختې بوټی دی لرګی دی چیش دی دا بیا خپل استادان لري په دا ځنګلو کې پرې کوي په دا ژمي کې بیا یا هلته کور ته ورسره وړي د ماشین وځي بیا خپل نجار ورته وایه کسبکار ورته وایه هغه یې جوړوي بیا موږ ته راوکوي ښه ډېر ښه دلته لیدونکو تاسو وینئ په دا کوچنۍ کندانۍ یا په دا کوچنۍ پیالو کې یو رقم اوبه پرتې دي دغه ته څه به کوئ دغه موږ د دغه ګوچې دغه انځر ډېرې وړي چې 5 ورځې انځر په وپې باره د وینې د شوه کېږي ښه نو دا چې دغه کاریې بیا د ګوچې ته ډېر دغه ورکوي ګټه ورته رسوي خور ورکوي ښه ډېر ښه او دا اوبه د چی اوبه دي دا خو نو دغه نورې د ساده اوبه دي او موږ دغه اومه انار وټکوو د اومه انار اوبه ډېرې ترخې دي زیاتې ترخې دي دغه ډېره ګټه ورته کوي او انځر چې بیا دي هغه بیا زیات خواږه دي بیا زړه هم دي زړه دي نو لیدونکو دوی وایي دا ګوتې وړي موږ تاسې ځینې وایي چې ګوتې شوړوي نو دا ګوتې په دغه انځر چې دي ډېر زیږه دي نو دغه یې شوړوي او بیا دوی دلته دغه اوبو کې د اومو انار پوستکي ایښي دي بیا د دغه څه دوی کار اخلي په هغه ګوتې لندوي او هم دا لرګی پوي او هم خپل د ګوتو د حفاظت لپاره دغه اوبه کاروي دلته دغه ستاسې باغ چې دوی د شاوخوا موږ وکتئ لیدونکو ته موږ ښکاره کوي دا خو د اوبو څخه ډېر رالیرې دی او دلته خو نو بارانونه خو هم نه وي تاسې ډېر دا په چی اوبه وي دا اوس خو اوبه داسې سره کمزورې سوي دي پیچي برمې دي پیچي برمې در دې وتلي دي 200 متره 250 متره 180 متره
درې دانې مې مشر ورور دی ویې ویلې داسې کېږي د الله په امر یې خبر کړي اوس مو یو 2000 متره پیپ ورته ورکړی دی د هغو کښته رو داسې راولو ښه د هغه ځای څه اوبه در دې ځای په څه شي راکشي ده اوبه خپله راځي که شمسیانې ویو نو بالا دغه دي شمسیانې دي شمسیانې دي بالا هلته بیا 2 باوړۍ 3 باوړۍ سره کنکشن دي یوې ته راتویږي یوې څه بیا راپورته کېږي د هغو ته راځي ډېر دا شان زندګي ده او دلته زندګي ډېره سخته ده بالکل در زندګي خو ژوند لا ښه دی دغه دلته د دغه باغوانانو معاشات خو راټول چې نه زر افغانۍ دي ستاسو معاشات د هغو باغوانانو چې غوکیان وو د هغو د نه زر افغانۍ ده ستاسو باغوانانو معاش څو دی د میاشتې دی د سیزن حساب دی څنګه حساب نو جده بیا معلومه نه ده دا اوس په دا 5 کتاره کاکاتور پی مثال دغه خاوند ته شپږم کتاره د دغه باغوان دی دا به داس په دا دانه کې سره شریک دی د هغو نور د خونه معلومیږي چې 8000 افغانۍ یا 1000 افغانۍ پوخ دی هغه بالا به دي کې نه چې الرس به یا ډېر دی خو نو به دغه مرګ را سره شریک دی بالا که ګران خرڅ و که ارزانه خرڅ و او دا کال انځر در ګرانو در ارزانه پورې دې را په یاد کړه پروش کال ګران و که دا کال ګران دی یا پروش کال خو در اوس ګران دی نو اوس نه دی معلوم چې نور به جګ سي که به نه سي نرخ اوس خو نرخ ډېر کښته دی پروش کال په څو ولاړ لاړ نه و من حساب و من په څو په 2000 افغانۍ 2500 افغانۍ 2800 افغانۍ در 3000 افغانۍ پورې ټیټ خرڅ دی سږ کال په 2000 افغانۍ هغه ښه نرخ دی ښه نرخ که خرڅ سږ کال و په 1500 دی یعنې پوره نیمایي ته راکښته سوي دي پوره نیمایي ته اوس راکښته دا په خاطر د څه شي دا بلا په جې باندې مې والله که سر خلاصېږي دا لارې بندې دي په دا لارو سره دي هو معنا پاکستان سرحد و دا لارو ډېر مشکل جوړ کړي دي لارو مشکل جوړ کړي دي نو داسې کار دی دغه زموږ همسایه ملک دی چې دغه را باندې بند کړي باډر یا سرحد نو نور بیا نو دغه هغه تیاره لرګی دی لیدونکو بیخي ډېر تیاره دی او دا که د انځر څخه تاسو او ګوته پر برابره سو ګوچې خوږوي اکثره وخت ګوچې تړلې ګوچې خوږوي نو بلې خوا ته دې نظر یا دې مخ بلې خوا ته اړول زموږ ګوته وځي د یو شي مرمۍ ده دغه به هم خپل قیمت لري او ګران به وي یا دا نه دی دا بیا هلته خپل نجار لري دغه راوړي د شناخته دی بیا دلته 15-16 دانې دا شانې سره جوړه کړي خورا په دا شانې لال باندې بس را باندې خرڅوي ښه بیا ته سودا ورسره کوي بدلوي ورسره هر کال نوي نوي راوړي به دې چې وکړو بله داسې بیا ښه یعنې دا هغه لاړ خو نو معنا په 3000 په داسې دی یعنې دغه 6 دانې تاسو ته په 3000 افغانۍ تمامېږي و بالا 8 دانې 6 دانې ورور دغه شانې 10 دانې معنا یو دانه خامخا په 1500 افغانۍ دی دغه لرګی و بالا دا دغه ورکو نو لیدونکو موږ په هغه میدان کې ناست وو او زنګ رالی چې دا خلک راغلي دي وارې دورې م راولي نو 15 کې بیا نور مخ ته سفر پسې راوکړي رال دا بل میدان ته دا نو نسبتا هغه ته کوچنی دی دا میدان هلته تقریبا 4-5 کسه وه اخته وه هلته 3 کسه دي او پاته سو دغه ځوان نوم ماته ډېر ښه خوند راکوي محمد اسلام ډېر ښایسته نوم یې دی نو محمد اسلام ورور اول خو ستړی مه سې خیر ستون سره مسئ جوړ اوسې اول لیدونکو ته ووایه د کوم ځای یې او دلته د کار څه شته د څه وخت ساخته د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ مجتک ښه د ګرمسیر یې دلته څونه وخت تېروي یا څو وخت دلته موږ تقریبا چې راسو 2 میاشتې وخت تېروو په 2 میاشتې کې بیا دغه انځر سي وخلاص ومې پیله باغونه لاړ شوله بیا زه کور د کار په مابینځ کې تګ نشته یا د کار په مابینځ کې تګ نشته هلمند خو د دې ځای تګ نه سره کېږي ښه دغه سیزن ګردلې تېروي سیزن مکمل درې تېروو زیات وخت 2 میاشتې زیات مخکې 2 میاشتې ده بیا کم مخکې 15 ورځې د باران نه داسې انځر چې ډېر هوا یې سره ګرمي بیا 15 ورځې دلته دغه انځر چې پیي په دې کې خپل دغه راځي مثلا موږ چې ورته ګورو نه رامعلومېږي ځینې غټې ځینې کوچني میانه یې څو رقمه لاړونه جوړوي دا تقریبا موږ 3 رقمه لاړونه جوړوو یو رقم هغه د سرکتار ورته وایي غټ انځر ورته وایي یو دا رقم دا نري دی یو رقم میانه پیوي یو رقم بیا توریان ورته وایي رنګیان هغه د تور رنګ لري هغه بیا جلا پیوي دا تقریبا 4-5 رقم انځر موږ پیوي دغه کم دا نري ورته وایي دا دریم رنګ
دا دریم دی دا درېیم دی هغه څه هغه اول رنګ د سرکتاره ده سرکتار هو ښه دغه یو لاړ په څو وخت کې پیلی سي دغه یو لاړ تقریبا 15-20 دقیقې چې تیز نفر نیم ساعت وخت ځینې نیسي او چې لږ قرار یې هغه تقریبا ساعت وخت هم ځینې نیسي کنې 15-20 دقیقې کې ښه وخت پیل ته په کومو کې حساب زه 15-20 دقیقې کې پیم ښه یو لاړ په ستا و د دغه سرکتار والا په کار کې فرق شته ولې نشته وسته په معاش کې هم فرق دی یا په معاش کې هم فرق نشته بس د سره دی ډېر وخت کار کړی ده دا دغه ولاد ده ډېر بس دی هغه سرکتار انځر پیږي موږ د میانه ورسره پیږي چې موږ خلاصو که چېرې د انځر پاته هغه موږ سره پیږي که موږ د پاته و بیا دی راسره پیږي او دلته چې اوس ورته ګورې ګرده داسې یو لیول دی لکه هغه تر ماشین چې وتلي نو دغه کیسه بیا دی دلته د دې په معاش ورسره اخته یاست که یا بېرته په انځر ورسره دا موږ په حساب ورسره اخته یو موږ په حساب باندې ښه دا تقریبا موږ په شپږم حساب په اوولم کال په روش کال پنځم او شش کال شپږم یې تاوشته ده دا اوس په ګټه کې روان یاست که په تاوان کې یا انشاءالله ګټه د تاوان خو نه کېدی یا چې په شپږم او څلورمه کې فرق یې څه شته مثلا فرق یې دا ده خو نو په هغې کې به څلورم مشترک یې پنځم په دې کې به شپږم مشترک وي نو خو زموږ تاوان د سرخلاف نه ګټه ده ښه مثلا دغه دي 10 دانې وپیل شپږ دانې مې وپیل یو دانه زما ده اووه مې ستا دی شپږم یې زما ده ښه پنځه د سرخي دي په ورځ کې څو دانې پیل کېږي په ورځ کې سینځر ډېرې نو تر مازدیګره پورې تقریبا 10-12 دانې پیل کېږي یعنی تقریبا چې حساب ورته وکړې د ورځې 2 لاړه رسېږي تاسو ته او چې سینځر یې 2 لاړه رسېږي خو سینځر کم دی موږ تر غرمې ته ماپښینه کار وکړو بله بیا خلاص سینځر بیا نه نو دا خو اوس بل سوال را پیدا شو دی دا سرکتار پیږي او ته دا پیږي د ده دا په هغه حساب کې ځي ستا دا په دا کې ځي نه نه دا ګرده په میدان سره خرڅ روپیو د حساب کېږي دغه ته نه کېږي ستا سرکتار پیغلی ما نري پیلي دا ګرده په شریکانو نو د استادۍ پیدا چې شوله نو د استاد هغه خو موږ هم پیل خو د استاد دا پیدا شو چې د هغه زر نو کې وسا د هغه شو وسا پیل کېږي دا کلک د هغه لږ پاسته ښه چې استاد سي کار یې بره وساسي او کار یې وساسي ښه ډېر ښه نو لیدونکو اوس یې هغه سرغنه سړي ته راواوښتلو دی بیا د غټ غټ انځر پیي سرکتار ورته وایي موږ هم دا نوي نوي لغات زده کوو درڅخه اول نوم راته وایه ملګری محمد زمان ښه محمد زمان دلته مې دغه بل ملګري سره خبرې کولې نو ولدی استاد دی بیا مې پوښتنه ځینې وکړه چې ستا او د ده په معاش یا په پیسو کې فرق شته وایي یا نو ته په دې اړه څه وایه زور درکوي که نه درکوي چې مثلا زه استاد یم یم در دوی مې ډېر وخت هم پکې تېر کړی او پیسې مې د دواړو دا یو رقم یا هېڅ زور نه راکوي دا خو دغه زموږ دستور ده د منطقې ده د هغه رواج د هغه رقم ته جوړ شوی ده ځکه چې بیا په استادانو کې خو ټول خامخا د لاس په ګوتو کې لا فرق شته بالکل ځکه یو سړی نو کوي ښه جوړ کوي یو سړی نو کوي په جوړ کې کمزوري نه ښه جوړ چې کوي چې هر سړی ښه جوړ کوي په استادانو کې که 5 وي که شپږ هغه راولاړ شي بس سم انځر هغه کوي ځکه چې دا سم انځر چې دی دا غټ انځر چې دی په دې باندې نور مکمل انځر په دا غټو انځرو وځي بالکل نو چې دا سم جوړ کړي نو هغه نور انځر ښه باندې وځي ښه نرخ باندې پیدا کوي بالکل نو که دا سم نه کوي جوړ چې هغه کوچني انځر څونه خوندور جوړ کړي نو دا نرخ نه پیدا کوي سرکتار یې سم نه وي او سرکتار یې سم نه وي کوچني انځر دونه نرخ نه باندې پیدا کوي د ورځې څو لاړه پیلی سي د ورځې انځر درته اماده ډېر پراته بس د ورځې چې دغه سرکتار لاړه نه وي 10 لاړه بالا لاړه نه پیدا کوي 8 لاړه نه د سهار د څو بجو څخه شروع کوئ د سهاره څه بس موږ خپله پیینګ تر ماپښینه پورې وروسته بالا نه ده کړی تر ماپښینه پورې 8 کتاره بس 6 کتاره داسې دا خوندور پیي او چې تر ماښامه پورې وپیي بیا 10 کتاره پیي دغه د پیل چې مازګر ختم سي ماپښین دغه وروسته بیا نور کار هم په تاسې اړه لري که تاسې یوازې پیل کوئ یا نور خو بیا د میدان چین د میدان تخت غواړي تقریبا 2-3 واره چین غواړي بیا تخت غواړي په راسته او پر چپه مخه اوښتل غواړي نو دې راسته او چپه څنګه اوښتل غواړي دا په میدان چې هوار دي اوس دا کتار دا ما وایي چې د باندې مې نن هوار کوي دا نن د هغسې پر میدان پروته سبا هم پروته بل سبا د خیره تخت وکوو تخت نو دغه ځای چې شروع کوو چې دا کتار پوره شي داسې میده میده را تخته کوو تر سره پورې ښه دا نور پسې سره کښېکاږي آفرین دا چیز و دا خو وچوالی کوي او اوس خو نرم دي اوس نرم دي دا چې د وچوالی وکړي دوی ځان ډنګروالی پیدا کوي نه دا رسۍ د هغه په دا رسۍ کې داسې اوړي نو چې تخت یې ورکوو نو بیا دوی اوړي نه پکښې دوی ځان ګیر کړي سره د رسۍ باره پسې دا رسۍ نږدې کوي او رسۍ پسې نږدې کوي دا سر دغه نه دی لکه تسپو امیر چې ده داسې دا دغه پسې ورمخته کړو نو بیا هلته دوی ګیر کړي د سې راوځي د باندې دغه هم بیا په تاسې اړه لري دا مکمل کار په موږ بېرته بیا راوړو تر کوټې پورې چې ځکه چې په کوټه کې برتۍ کړله برابر مو کړله برتۍ څه شته وایي برتۍ بیا چې دلته په کوټه کې تختې ورته کښېږدو په تختو باندې بیا د وچ انځر چې دي بیا دغه ځای سره راوړو بیا دلته یې ږدو هلته پر میدان باندې 3-4 ورځې یعنې پراته په میدان تقریبا 8 ورځې پراته
څلور ورځې پر یوه مخ 4 ورځې پر بل مخ او ښه چې دغه تخت مو ورکوي باره بیا پر بل مخ اړوئ آفرین وای اول تخت چې ورکوي نه اړوو پر دوم تخت باندې واړوو بیا 3 ورځې پر چپه مخ پراته وي بیا چې مې راواړول پر راسته مخ باندې برته بیا 1 ورځ پرېږدو بیرته بیا کوټې ته راوړو دغه چې داسې سر اغوندي په دغه باندې پرې کېږي نه دی یا نو دا خو موږ داسې زور نه ورسره کوو چې بس دی دغه پستوکه شوخ سو داسې سو لکه کراسته نه سر څونه کش ورکړي د شودارې باندې پیدا کوي کش خوري غټوالی کوي مګر پرېوالی نه کوي کېږي نه ښه ډېره مننه خیر ویسې اوس ته دغه وکړه اخته اوسه که کار لري البته کار خو سته خو دغه مې ګرده کار ده و نو که کار لري اخته هم اوسه او دغه به راسره زمزمه به راته کوې هغه د شاته چې د کیمرې ملګري ناستې ګرده شاهدي ورکوي وایي دی زمزمې کوي نو شعر راته وایه ټپه راته وایه غاړې به خلاصې دغسې بندې غاړې والا خو مشکل نه لري که چې نعت راته ووایه نه درته ویلی سمه که چې دغسې یو دغه لنډه مصري ووایه مشکل نه لري تا اسانې هغه راته وایه نو که یو خاطره راته بیان که خاطره هم درته بیانول نعت راته وایه د نعت وروسته به خاطره پسې راته وایه ښه و بل ملګري خو دې نه مې غزل زده ده نه مې خاطره د 3 کاله مسافري کړې ده د اوسه خاطره نه ده پر راغلې ښه ده چې د خاطره نه ده پر راغلې که نه وه دې طاقت نه لري راځه مهرباني د سلام و تحفه مې یوسه تر حرم نسیمه د صبح دم نسیمه د سلام و تحفه مې یوسه تر حرم نسیمه د صبح دم نسیمه و د سحر نسیمه ژر کوه ژر نسیمه زه په سفر نسیمه و د سحر نسیمه ژر کوه ژر نسیمه زه په سفر نسیمه د جانان کلي ته وردرومه محترم نسیمه د صبح دم نسیمه د سلام و تحفه مې یوسه تر حرم نسیمه د صبح دم نسیمه چې مدینې ته ورسې د ګران کوڅې ته ورسې وشنې روضې ته ورسې چې مدینې ته ورسې د ګران کوڅې ته ورسې وشنې روضې ته ورسې ښه په ادب او احترام بردې قدم نسیمه د صبح دم نسیمه د سلام و تحفه مې یوسه تر حرم نسیمه د صبح دم نسیمه زما سلام به وروړې دغه پیغام به وروړې په احترام بیا وروړې زما سلام به وروړې دغه پیغام به وروړې په احترام بیا وروړې فصله سلامه ورته حال ووایه سم نسیمه د صبح دم نسیمه د سلام و تحفه مې یوسه تر حرم نسیمه د صبح دم نسیمه خیر البشر ته وایه دوست د اکبر ته وایه نبی سرور ته وایه خیر البشر ته وایه دوست د اکبر ته وایه نبی سرور ته وایه ژرې رابوله نور د غم نه لرې غم نسیمه د صبح دم نسیمه د سلام و تحفه مې یوسه تر حرم نسیمه د صبح دم نسیمه چې له اسما رادرومې تر مصطفی رادرومې بیرته تر ما رادرومې چې له اسما رادرومې تر مصطفی رادرومې بیرته تر ما رادرومې په ما مسجون به د وي څومره لوی کرم نسیمه د صبح دم نسیمه د سلام و تحفه مې یوسه تر حرم نسیمه د صبح دم نسیمه
ډېره مننه. شعر خو نو انتخابي شعر خپل دی نو؟ و ډېر ښه ډېر ښه. نو په نعت یې رښتیا هم خوند وکړي. اوس خاطره څنګه خاطره را سره شریکې د انځورو اړوند ده د هغسې د عادي ژوند او که تا به نو مسافري نه کړې د ایران؟ کړې مې دي، ما هم کړې مسافرۍ مې هم کړې دي، بس دلې مې خوارۍ کښلې دي. خاطره د کوم ځای دی د خیر؟ والله چې ته وایه به هغه ځای کې به یو خاطره چې ښه خاطره یې د ایران یې د دغه ځای یې د انځورو اړوند یې که د عام ژوند یو خاطره د زموږ سره او د لیدونکو سره شریکه کړه. خاطره خو مې په ایران کې دا خاطره راباندې راغلې ده چې درته ووایم. نو یو دانه سرخیل مې و، هلته مانډس ورته وایي، موږ ته سرخیل ورته وایي. ته وایې ښه. نو د دې یو دانه انډیواله و، هغه خو نو بیا چې ودونه وکړي سره ته یو کال دوه دوی په انډیوالۍ سره ګرځي، بیا د انډیوالۍ وروسته بیا دوی کوزدې وکړي، بیا یو کال دوه په کوزده کې سره ګرځي، له هغه وروسته بیا دوی واده سره کوي. چې ښه وظیفه په ښه کې سره نه یو بل طبیعتونه سره اعتبار سره پیدا کړي و، بیا نه دغه کېږي. نو د سرخیل مې دانه کور والا وله کوزده سره کړې وه، ودونه لا نه و سره کړي. نو بالا دوی را ولاړ شوي وه. یو ورځ په مابین کې یو ستونزه راغلی و. ستونزه چې په مابین کې راغلی و، بالا هغې ورته وویل چې بس خپل کار دې کوه، خپل کار کوم. نور زما دا که خلاص و زما دا که څه خلاص شه. دوی را ولاړ شو انډیواله کور ورته ولاړل. نو د ښځې مور ته یې غږ ووایي، هغې ورته وویل چې هغه نسته، دلته ورته خاندي، خپل بانډار ورته کوي، د یې غږ اوري. مور ورته وایي نسته، تللی ده هلته خو عیب نسته پکښې په دې کې خو بیا. نو قرار یې د ده ډېر زړه درد کوي. د شپې زه بیا نګهوان وم، ورته چوکیدار ورته وایي، دوی نګهوان ورته وایي. نو زه د شپې 12 بجې وې تقریبا ما ته زنګ ووایي. نو په دې مابین کې دونه مسافه ده لکه له ښاره چې دلته راځي، ډېره لار ده و. زنگ یې راته وویل د شپې، ول محمد زمان معصوم البلی وای نمیتونم من چی کار میکنم اگر دل من با خدا خیلی تکون میخوره. ما ورته من نمیتونم به چی تکون میخوره. وای رفیق من ناراض شده، من نمیتونم چی کار بکنم. والا ما سوچ ولګو سړی ته راته ته مې واډه په حق د افغانیان چې د تاریخي کیسه ته پرېږدي په دغه کې نه. بالا ورته ما تو بیانجا من به تو چیز درست میکنم اگر شما میخوری انشالله خوب میشه. دول باشه چی میخوای تو؟ من هیچ چیزی نمیخوام بیانجا. خدا حرکت را وکړ، زه راولاړم، سوچ مې ولګه سړی اوس څه ورته وایه، چې ورته جوړه، چې ورته لیکي. والا راولاړ شوم، کتابچه مې راواخیستله، مخ ته مې وغوړوله. والا مې دا یوه غزل ورته ولیکله. وایي د زړه مینه مې پر تا راځي، په ګیلو راڅه خبرې شوې ژړا راځي نه. بس داسې مې ورته ولیکله. 2-3 مې لنډې مصرۍ پسې واچولې، لنډه پر دې چې د کتابچې یوه ورقه مې دا یو مخ ډک یو څه. بالا مې انډیواله کت کړله ورته یاره چې تقریبا په دې کې به نو نیم ساعت یا 3 پاو وخت نور تېر شوی چې دی راورسېدی. چې راغله په درګاه کې ودرېده، السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو سړی داسې بل ګاه اخیستی ده نه ده. آقا میده شما چی جوری هستی؟ و نمیتونم محمد زمان من چی کار بکنم تکون دل من تکون میخوره. مرزمال بیانجا من به تو چی درست کردم. الان میره ولاړ سلام دغه پرچه مې ورکړله. ته وایم ورته دوی د افغانیانو د لاسه بیا شی نه خوري نه. وایي افغانیانو لاس چې ده کثیف ده و دا موټرخواره دي، نو دوی ځان ته ډېر څه پخواره وایي. والا راولاړ سم ما دغه مې درته جوړه کړې ده دا پرچه در واخلې ګیلاس ته به واچې 3 ورځې به وخورې. څاښتې ورجوړ کړې. دا غزل چې ما درته وویله دا د ده څاښت و نه. نو بالا مې انډیوال ورته چې دا مجبور و. سړی خو مجبور و، غول ټرینګ نیولی و. ښه دروند غول نیولی و. نو بالا راولاړ ته ما ورور دې قربان شو. څاښتونه دې څاښت چې مې ورکړ ما دا به 3 ورځې خورې. اوبو ته به یې وړه 3 ورځې به خورې. ته ما ته وایي محمد زمان لاستیک چی کار بکنم؟ و دا کاغذ څه باندې وکړم؟ ما له اموچه خیچ میشه اموچ بخوره. ما ټول بخوره پلاستیک سره وخوره. و ما ټول وخوره. بالا مې په لاس ورکړو، سړی حرکت وکړو ولاړه. چې ولاړی سهار تقریبا چې راپورته 10 بجې یا 9 بجې دا شاوخوا موسم و چې دی راغلی. زنګ یې راته ووایي وایي محمد زمان ماتربالي وایي اینه تمام شو دیگه. ګرده پرېوځی خوړلی؟ ګرده خوړلی و په دا شپه کې. اینه تمام شو دیگه. ما به تو گفتم 3 ورځې بخور، شما باید شب خوردی. وایي من نمیتونم. و الان دل شما چجوری است؟ وایي کمتر است. څه تاثیر یې کړی؟ و ما بیانجه بیا حالا چې راولاړم بله مې ورته ولیکله. ستا شاعري پر چلېدله؟ و د هغه شاعري مې انډیوال د هغه لنډۍ مې ورته ورته ولیکه. بیا مې 2 مصرۍ نورې پسې ورواړولې.
چې راغلی دا مې پسې ورکړله سړی چې ولاړه درېیمه ورځ چې ګورم ورور د قربان سي سړی و ښځه دواړه په موټر کې را روان دي اورې تاثیر یې کړی و د وطاق مخ ته ناست یم چای مې پخ کړي دي بیا خپله د چا ډېر شوقین دا تورو چا و نو د وطاق مخ ته ناست یم چای مې برابر کړي دي بس میده خورم په چوکۍ کې ورته ناست یم چې کتل مې دوی دواړه را لاندې دا یو ګوره کم ته مو د لوکسر له کم موټران دي هلته پیجوي ورته وایي ډېر ښایسته جوړ دي نو په دې کې راغله چې داسې مې ورته وکتله دوی دواړه څنګ پر څنګ نه د موټر راشه اوس ساشتو کار کړی علامت مال به هغه مې دې چقدر خوشگل هستی حالا وای بله ماما زمان با خدا الان خوشگل هستم اما چی آوردی شیرینی چیز نآوردی من به تو چی میخوای من از چی شما دی من قبول دارم من سر شیطان اول ما قبول دی والا دیر اولار تو ورن چای برا چای می نوری باندې کښې شولې دی ولاړی دورې پسې زه د لې پاتې شوم کور والا هم د لې پاتې شول والا چې کتل مې دا خواست انډیواله چې مې مالټو ور زه یم کیلو ور زه یم انډیواله یو کیکو کلچې بس د ښځه د یوې هفتې ښه دروند خدمت کړی و نو دا خاطره مې په ایران کې را باندې تېره شوله دا خاطره نه ده دا دې خوراکي ته بس هسې خدای پر مهربانه سم دي که نه پردي کاغذان دې په خوړی کاغذان مې داسې درانه په وخوړله ځکه چې دوی موږ به کار کوی چې شي به موږ په یو ګیلاس کې خوراک وکړو یا به په کاسه کې خوراک وکړو چې ور به کړو ته به نه کسیپ است موږ د لاس شی نه ما چې سوچ ولګېد سړی دا کسیپ و ته بد وړې ته به په تا دغه وخورم دا دې د دغو بدله ده نو ډېره مننه چې هغه ستا وس کوي تر هغه اندازې د خپل بدله ځینې اخیستې ده بدله مې ورته واخیسته و د افغانستان سړی به ډېر بې غیرته چې خپل بدله به په داسې ځای کې نه و یا دی بیا هم یاد ساتي چې دلته داسې کارګر راغلی و ما ته یې څاښتونه راکړله تللې مینا یې داسې څاښت چې مې ورکړې اوله پره مې داسې سر وخلاص کړو بانانیواله کسی دیگه افغانی ندید ښه و بیا خو رسوایي جوړېده و سړی داسې نه جاکلان خلک ستانیواله خط به ووایي ما دا د سر وخلاص کړي چې کار پر نه ګامه تېر دی ډېره مننه ژوندی اوسې نو بخښه دي ته مو د کار هم وایستې کور دې ودان ژوندی اوسې نو لیدونکو ته وایم زمان که مو چیرې ډېر کار خراب دی زه به ادرس درکړمه څاښت ماشت به درته جوړ کړي د خیر سره و داسې نه چې تاسې هم د درو ورځو څاښت په یوه شپه خلاص کړی کنیا دې هغه ته یې ګټه کړې ده نور نو ځو بیرته نو لیدونکو دا و انځر د انځرو شکول او څنډل او تر میدانه رسول بیا هلته په سیخ پیل او بیرته پر میدان اورول هغه ټول جریان مو راسره وکتی نو د دې هغه سپیشل تینکس چې دی هغه مننه د شاته ناست کس تر اوسه پرې پټ نو بس نوبت نو راغلی د ښکاره کېدو نو دا احمد الله خوشحال دی زموږ ته یار دی او دا نو د دوی وطن دی یا د دوی ولسوالي ده خو خیر دی د لوړ شاولي کوټ دی او د کښته شاولي کوټ دی دا لوړ شاولي کوټ دی نو دلته در راوستلي یو دا د دوی د خاله د زامنو باغونه وه نو ته څه ورته وایه په خپله اړه او معنا نور خو نو د مایک ستا په لاس کې دی نو رالو د انځرو میله مو وکړله انځر مو وکتله ځینې داسې خلک وه چې نه پوهېدله چې انځر سره کم خوړل کېږي نو ټوله پروسه مو سره شریکه شوله چې ځینې خلک شاید د انځرو د کار سره چې سره کم پیول کېږي سره کم کېږي موږ خپل سره نه بلد وو خو ما ته ښولې چې تا مخکې تېر کال فکر کوم موږ خپلو باغو ته تللي وو دی دا انځر ما سپینوله ده ول دا ته ولې سپینوې څنګه دونه مې هم دغه مو ورته معرفي کوه چې دی د انځرو په خوراک لا نه پوهېدی ما د انځر سپینوله ما ورته لا ولې سپینوې ول دا بیا خوله خوږوي او ګوتې خوږوي نو ما موږ خو وروره د ښار خلک یې چې د پوستک د هغه سره خوړل دا خو چې شورویان اول وارې دغه ته راغله افغانستان ته هندوانې د پوستکو سره خوړل نو ما لږ چې دغه ریکارډ ور مات کړي نو ډېره مننه ستا څخه او لیدونکو ستاسې څخه بس بیرته هغه تکراري موضوع ده هغه خبرې دي چې زرچنار یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د ملګرو سره شریک کړئ تر څو موږ ستاسې سره داسې ښه خپرونې ولاګونه او تمثیلي پارچې شریکې کړو دا دې اوس موږ ستاسې دپاره راغلي یو د شاولي کوټ ویان ته بیا د ویان پای دی تقریبا چې لاره غلطه نه کړو چې لاره غلطه نه کړو د دې خوا خو روان یو د خدای پر توکل باندې نو د خدای په امان چې بیا ستاسې سره مخامخ کېږو تاسې هم پر خدای سپارو زموږ هم د خدای په امان